وی بچی دې چا نه شوی دی سړی وښیه هغې ورته وي د جریج نه هغه په ځنګل کې چې کوم عابد دی هغه عبادت کوي دا هغه زما سره بدکاري کړې دا بچی د هغه نه شوی دی بادشاه وی ښه خپلو پوځیانو ته پولیسو ته وویل اول خو ولاړ شي د عبادت خانه لوټي لوټي کوي دا ورته وکړئ موږ وایو دا نیکمرغه سړی دی دې دغه ځنګل ته دې دپاره تللی چې د پردو ښځو سره بدکارۍ کوي لومړی خو د عبادت خانه ورانه کوي د حکومت خلک راغله عبادت خانه یې وله ونړوله لوټي لوټي کړه او دله خپې لاس وتړله او په والو په راښکلو باندې د بادشاه دربار ته راوستو هر سړی پې خپله غوسه یې ښي په لاره یې پرې راایښي او ویي ښه موږ وایو چې ته عابد یې ته خو لوی شیطان وختې وې د بادشاه دربار ته یې راوستو بادشاه ورته وویل جریجه دې ښځې سره تا بدکاري کړې ده جریج وایي زه خو یې نه پېژنم دا څوک ده ښځې ته وي دا دی ښځې بیا هم دا دی وي هم دا دی ده زما سره بدکاري کړې ده وي جریج ورته وي زما غزوې کوم دی ته وایه چې ستا نه پیدا شوی دی که نه ته چې وایي دا بچی زما ستا نه دی نو هغه ماشوم کوم دی ښځې ورته وي دا دی زما سره په غېږ کې دی وي دې خو یې راوله هغه ماشوم یې د جریج خواله راوستو جریج ورته وایي ماشومه وایه پلار دې څوک دی د مور په غېږه کې دی د څلوېښتی دی ماشومه وایه پلار دې څوک دی ماشوم ورته وي زما پلار ته نه زما پلار هغه پلانکې شپنکی دی کوم چې په ځنګل کې بیزي سره زما پلار جریج ته نه هغه شپنکی دی کوم چې په ځنګل کې بیزي سره او بادشاه خو پوه شو بادشاه پوه شو چې دا خو لوی زبرګ دی خو د هغه سپایي او د څلوېښتۍ ماشوم بیانوي خو دا خو یقیني د الله ولي دی که نه دا خو د الله ولي دی خو دا جریج چې د دربار ته راننوتو او د دې ښځې په دې مخ باندې سترګې ولګېدې نو دی په خندا شو دی په خندا شو بادشاه ورته وویل تا خو دا ما ښځه چې ولیده نو تا خندل دا خندل دې ولي تا خو وخندل مونږ وایو چې هم کار په تا کې دی ځکه وخاندې وی نه خو زور ما ولې وخاندل ما چې دا ښځه ولیدله او د دې په مخ مې سترګې پرېوتې ما ځکه وخاندل چې ما ته د خپلې مور اخیره رایاده شوه چې مور مې راته وي جریجه الله دې د هغې پورې مه وژنه تر څو پورې چې د کنجرۍ ښځې مخ نه دی لیدلی وي ما چې د دې مخ ولیدو وي ما وي چې مور دې خیره دې راته لاړه قبوله شوه خیره دې قبوله شوه ما ته الله د کنجرۍ ښځې مخ وښودو زناکاره ښځه وه که نه بادشاه ورته وي ستا دا محل مونږ د سرو نه جوړو ستا د عبادتخانه مونږ د سرو نه جوړو ما نه د سرو نه مو نه جوړوئ وی د سپینو نه جوړو وی ما نه د سپینو مه جوړوئ ما نه خپله د خټو عبادتخانه جوړه کړي چې زه پکې د الله عبادت کوم بهر حال وی دا د مور خیره وه ما ته قبوله شوه او الله ما ته د کنجرۍ ښځې مخ وښودو اوس د دې نه بعد به الله ما وجني د دې نه مخکې زما مرګ نه و ځکه د مور خیره وه هغه نه وه قبوله شوې ده اوس قبوله شوله غرض مې څه کو غرض مې دا کو چې خپل اولاد ته خیرې مه کول مور او پلار له خیرې کول نه دي پکار کنه په دنیا به دې اولاد ذلیلی او په آخرت کې به هم بیا ذلیلی احتیاط کوئ نو خیرې کول دا ګوره ډېره لویه ګناه ده لویه ګناه ده حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی لعن المؤمن کقتله مؤمن ته خیرې کول دا داسې دی لکه هغه وجل مؤمن ته خیرې کول دا د هغه مرګ دی دا د هغه قتل دی چېرته مؤمن ته بې ځایه ځایه خیرې مه کوه او یو حدیث مبارک کې راځي خیرې ګورئ بعضې اوقاتو کې چې څوک خیرې کوي هغه ته هم نقصان رسوي څوک چې خیرې کوي هغه ته هم نقصان رسوي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی ان العبد اذا لعن شیئا صعدت اللعنة الى السماء چې کله یو سړی یو شي ته خیرې وکړي که نه دا خیرې پر اسمان ته وخېږي حدیث مبارک کې راځي د ابو داود شریف حدیث مبارک دی وی کله چې سړی خیرې وکړي دا خیرې لاړې شي اسمان ته وخېږي نو د اسمان دروازې په دې پسې بندې شي دا خیرې بیا لاړې شي راشي ښکته ځمکې ته راکوزي شي نو چې ځمکې ته راکوزي شي نو دا ښي طرف ته لاړې شي نو ښي طرف ته ورته هم ځای میلاو نه شي ګس طرف ته لاړې شي ګس طرف ته هم دې خیرو ته ځای میلاو نه شي نو چاته چې دا خیرې شوي کوم شي ته چې دا خیرې شوي هغې شي له راشي او په هغه باندې راپرېوځي نو چې کله دی د خیرو لایق وي خو دا خیرې پرې راپرېوځي خو چې کله د خیرو لایق نه وي نو په هغه هم راپرېونوځي بلکې بیا لاړې شي په هغې چا راپرېوځي چې چا کړي وي نو مونږ څاروو ته خیرې کوو چرګانو ته خیرې کوو
نه هغه د خیرو لایق دي نه خیرې په چا را پرېوځي هغه په موږ را پرېوځي حدیث مبارک کې راځي چې تا یو شي ته خیرې وکړې هغه د خیرو لایق نه نو دا خیرې په هغې خیرې کوونکي باندې واپس را پرېوځي نو سارو ته موږ خیرې کوو نو هغه خیرې په موږ باندې را پرېوځي نو په موږ څنګه را پرېوځي چې کور خو د سارو نه خالي شي بیا عذاب موږ ته یې که نه څاروي خو الله رانه ختم کړي خرڅ کړي نو او بعضې وخت کې خلک سیلۍ ته خیرې کوي څوک بیماری ته خیرې کوي حدیث مبارک کې راځي نبي علیه السلام د یوې زنانه پخوا ته هغې ته ډېر زیات تکلیف و صحابي او نبي علیه السلام ورته وفرمایل تا ته څه تکلیف دی هغې ته وایي د الله پیغمبره تبه مې ده الله تبارک وتعالی دې دا ورکه کړي الله دې په دې کې چېرته خیر وانه چي ښځې خو داسې که نه الله دې دا ورکه کړي الله دې پکې خیر وانه چي ته به د هغې ډېر وځپلمه نبي علیه السلام ورته وفرمایل تبې ته خیرې مه کوه تبې ته خیرې مه کوه دا خو د انسان نه ګناهونه ریجئ دا د انسان نه ګناهونه ریجئ الله په موږ چې کوم مرضونه راځي الله زموږ د ګناهونو د لرې کولو ذریعه وګرځوي ما هم ډېره لویه تبه تېره کړه الله دې زما ګناهونه زما نه پاک کړي نو نبي علیه السلام وفرمایل وی په دې مرض سره الله تبارک وتعالی د انسان نه ګناهونه ریجئ مه کوه ورته خیرې ځکه انسانان په درې قسمه دي یو قسم پیغمبران دویم قسم مسلمانان دریم قسم کافر نو دا مصیبت چې په پیغمبرانو راشي مرض په پیغمبرانو راشي د هغوی خو ګناه نشته دی نو الله تبارک وتعالی پې د هغوی درجې اوچتوي الله تبارک وتعالی پې د هغوی په دې درجې اوچتوي په کم پیغمبر چې څومره تکلیفونه راغلي زیات دومره د هغې پیغمبر درجه اوچته ده د ټولو نه زیات تکلیفونه په نبي علیه السلام راغلي د دې وجې نه په پیغمبرانو کې د ټولو نه اوچته مرتبه د چا ده د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او چې په عام مؤمن باندې مرض راشي او دې پکې بدې ردې ونه وایي چې بس دې ته مې خو زه لیدلی یم الله دې دا ورکه کړي الله دې دا داسې کړي دا ونه وایي وایي د الله راغلی مرض دی الله دې رانه په خپل قدرت سره لرې کړي الله دې رانه په خپل قدرت سره لرې کړي بدې ردې نه وایي نو په دې بیمارۍ سره الله تبارک وتعالی د دې انسان نه ګناهونه ریجي ګناهونه یې ختموي داسې دي ګناهونه ختمېږي حدیث مبارک کې راځي لکه زنګ شوي وسپنه چې بټۍ ته ورتاوه کړي انګري په بټۍ کې کېږدي او دا صحیح دا زنګ ترې وسوځي پاکه شي دغرنګې د مسلمان نه په دې بیمارۍ سره دا ګناهونه سوځي او دریم قسم بدعمله انسان دی یا کافر انسان دی په هغه باندې چې مصیبت راشي هغه بدې ردې وي هغه څه وي بدې ردې وي دا د هغه دپاره عذاب دی دا مصیبت دا بیماری بیا د هغه دپاره عذاب دی الله تبارک وتعالی دې موږ د دې ګناهونو نه وساتي او الله تبارک وتعالی دې زموږ مرضونه الله دې په موږ مرض نه راولي خو الله کو راشي را باندې نو زموږ نه د ګناهونو لرې کولو ذریعه وګرځوي الله تبارک وتعالی دې زموږ دعاګانې په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کړي